په کابل کې خطرناک او خونړی برید شوی. دغه برید پر چا شوی؟ د اسلامي امارت چارواکي په اړه څه وایي؟ درنو لیدونکو ستړي مشئ. په کابل کې یو ځل بیا زورور برید شوی. دغه تازه نوي برید د کابل ښاریان او د اسلامي امارت غړي نور هم ورخطا کړي. ولسي وګړي وایي چې دا بریدونه او چاودنې د پراخېدو په حال کې دي. که همداسې دوام ورکړل شي نو زموږ د ښاریانو او ولسي وګړو ژوند یو ځل بیا له سختیو او زیانونو سره مخ کیدونکی دی. دوی د اسلامي امارت له مشرتابه څخه غوښتنه کوي تر څو له مخالفو ډلو او ټپلو سره د جګړې پر ځای خبرې اترې وکړي. د اسلامي امارت غړي او سرتیري هم د دغو غلچکیو او ناڅاپي بریدونو او چاودنو سخت ورخطا کړي او ډیری پکې ټاپیان او وژل شوي هم دي. د اسلامي امارت غړو او جنګیالیو ته یې پخوانی خپل دغه وحشت، چاودنې او بریدونه وریاد کړي چې لسګونه او سلګونه ولسي وګړي به یې پکې وژل، ټاپیانول او زیانمنول. خو اوسني بریدونه یوازې بیا د اسلامي امارت غړي او سرتیري په نښوي. د مقاومت ډلې د کابل د چاودنې مسؤلیت پر غاړه واخیست. د مقاومت ډلې پر خپل ایکس پاڼه په خپرې کړې ویډیو کې ویلي چې د کابل په کارتیناو سیمه کې یې د اسلامي امارت د استخباراتو پر ګزمي برید کړی او 3 جنګیالي وژلي. په دغه ویډیو کې ډیره شوې چې له برید وروسته یې د وژل شوو طالبانو وسلې هم ترلاسه کړي دي. تر دې وړاندې د خواله رسنیو ځینو کارنو د کابل په نوې مینا یا کارتیناو سیمه کې د یوې چاودنې خبر ورکړی و. پر خواله رسنیو په خپرو شوو انځورونو او ویډیوګانو کې له چاودنې وروسته له سیمې لوګی پورته کیږي او د ژغورګاډو یا امبولانسونو غږونه اوریدل کیږي. ځینو سرچینو ویلي چې چاودنه د اسلامي امارت په رینجر ګاډي کې د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو توکو له امله رامنځته شوې او وسلوالو ته یې مرګ ژوبله اړولې. اسلامي امارت لا د دغې چاودنې په اړه څه نه دي ویلي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.